توبه. ای غریبای وای. پلارجان السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلارجان سلام علیکم. ستړی مشي. قربان دې شمه. پلارجانه دا دومره موده ته خپلوڅه وګرځېدلې زړه مې غوښتل چې بوټان درته واخلم خو بدبختانه پلارجانه چې جیب مې خالي و نن مې چې کومه مزدوري وکړه په هغې باندې مې درته دا بوټان راوړل. زویه نو دې ته څه اړتیا وه؟ د کور سودا دې نشته هغه به دې پرې راوړې وه که نه. پلارجانه چې دا ستا خپې په آرام شي نو داسې وګڼه چې د کور سودا وشوله هغې خبرو پسې مه ګرځه. پلارجانه داسې وکړه چې دا بوټان په خپو که چې جوړ دي او که نه. سمه ده زویه. ته دا واخله پلارجانه واچوه دا بوټان په خپو کې دې جوړ دي او که نه. خدایه دا ته لږ پکې وګرځه. آفرین څنګه دي دا بوټان دې خوښ شول او که نه؟ زویه تا به د خپلې روزۍ په پیسو بوټان راوړي او زما به خوښېږي نه دا څه وایي دا. لږ داسې پکې وګرځه دا آفرین ښه جوړ دي ماشاءالله ښه جوړ دي همدا تا خپو دپاره جوړ شوي دي پلارجانه. وعلیکم سلام زویه ستړی مه شي ستړی مه شي زویه ستړی مه شي. وعلیکم سلام. ته وګوره که نه د ښوونځي برکت ده څومره ادب پکې دی ماشاءالله ماشاءالله. احمده زویه ته راشه دې خوا دلته راشه. آفرین زویه داسې خفه غوندې معلومیږي په مکتب کې خو به د چا سره لانجه مانجه نه یې کړي که کومه بله خبره ده؟ نه پلارجانه مکتب کې مې چا سره لانجه نه ده کړې او نه زه د لانجو هلک یم. نو بیا څنګه داسې پریشان احمده زویه؟ نه پلارجانه کتابونه مې نشته او قلم مې نشته کله یو هم صنفي نه کتاب راخلم کله بل هم صنفي نه درس پکې وایم. احمده زویه دا راته ووایه چې څو کتابونه دي کم دي؟ 5-6 دانې مې کم دي استاد ویل که کتابونه د پوره نه کړه سزا درکوم. احمده بچی ښه هر څه به پیدا شي کار به هم پیدا شي ته مه خفه کېږه ښه خو ته یو کار وکړه چې خپلو درسونو ته دې ادامه ورکړه. راځه کښېنه زویه دلته کښېنه. آفرین آفرین قربان زویه. دا دادا چېرته لاړو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دادا ستړی مه شې کښېنه. خیر اوسې بچی کښېنه کښېنه کښېنه. هی هی احمده بچی ته وګوره چې مې درته راوړي ها کتابونه او دا دې واخله بل دې مې ورته چې راوړي دادا قلمونه. ها د ویل چې قلمونه مې نشته. لوی شي بچه لوی شي دا واخله اوس خو خوشحاله یې که نه؟ دادا احمد خو دې خوشحاله کړو خو دا راته ووایه پلارجانه چې دغه پیسې دې له کومه کړې تا سره خو پیسې نه وي. بچیه غم یې مه کوه پیسې د یو ځای نه یو ځای نه پیدا کېږي. دادا دا ولې دادا تا د خپل لوڅي دپاره او زما زوی دپاره لاړلې بوټان دې خرڅ کړه په هغې باندې د ده کتابونه راوړل. وایي پلارجانه دا دې ولې داسې وکړل خو ما ورته راوړل که نه. زویه زما بوټان دومره اړین نه دي ځکه زه دومره چېرته ځم راځم خو نه خو یا ویلۍ ته ځم یا کوټې ته ځم راځم او که ډېر داسې لرې لاړ شم جومات ته به لاړ شم. خبره دا ده چې اړین د احمد کتابونه دي
موږ او تاسې باید په زده کوونکو او زده کړو باندې پانګونه وکړو ځکه همدا زموږ آینده ده د دې هېواد آینده ده او همدوی به د افغانستان ودانۍ له خیره زویه ژاړه مه زویه حوصلې لوړې ساته ژاړه مه زویه ژاړه مه